محترمو کتونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی جوهر تاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. قدمنو نن زمونږه سلسله ادبزار او په ادبزار کې یو انتخاب تاسو ته وړاندې کوم. څنګه چې موږ کله کله د مشاعرین انتخاب تاسو ته وړاندې کوو. نن د خالد خان حسرت زمونږه ډیر نږدې ملګری دی، ډیر ښه ملګری دی. په دوبۍ کې میشته دی، هلته کې خپله محنت مزدوري کوي. د کرنل شیر کلي سره تعلق دی. نو هغه مسافرو ته یو نظم ډالۍ کړی دی. دغه نظم ستاسو لپاره د مشاعرین انتخاب راځي چې وویلو. زما خپل وطن ته خپل دلبر راته یادېږي، خدایه د خپل کلي مازدیګر راته یادېږي. زما خپل وطن ته خپل دلبر راته یادېږي، خدایه د خپل کلي مازدیګر راته یادېږي. چرته چې خوار د شنو فصلونو څادرونه وي، ونو اچولي د ګلونو امیلونه وي. چرته چې خوار د شنو فصلونو څادرونه وي، ونو اچولي د ګلونو امیلونه وي. نن د ګلورینو څانګو شر راته یادېږي، خدایه د خپل کلي مازدیګر راته یادېږي. چرته چې خوار د شنو فصلونو څادرونه وي، ونو اچولي د ګلونو امیلونه وي. نن د ګلورینو څانګو شر راته یادېږي، خدایه د خپل کلي مازدیګر راته یادېږي. چرته چې هوا په سر د غرونو اتڼونه کړي، چرته چې د مینې جنګ په خپلو کې سیندونه کړي. چرته چې هوا په سر د غرونو اتڼونه کړي، چرته چې د مینې جنګ په خپلو کې سیندونه کړي. ښاغلي ونې غوندې منظر راته یادېږي، خدایه د خپل کلي مازدیګر راته یادېږي. چرته ارادې چې د زلمیانو طاقتوري دي، چرته کې چې پیغلې د زلمو شان زوروري دي. چرته ارادې چې د زلمیانو طاقتوري دي، چرته کې چې پیغلې د زلمو شان زوروري دي. لارې او کوڅې د پېښور راته یادېږي، خدایه د خپل کلي مازدیګر راته یادېږي. چرته چې خالده مې پښتو ژبه ویلی شي، خپله خاوره خپل وطن څوک څنګه هېرولی شي. چرته چې خالده مې پښتو ژبه ویلی شي، خپله خاوره خپل وطن څوک څنګه هېرولی شي. هېر مې او زرا نوي اکثر راته یادېږي، خدایه د خپل کلي مازدیګر راته یادېږي.